روزه مبارک خوا کې سیلفیانې ځان له وباسي یا د خدای بنده غرق شوې تباه شوې بې احترامي دې وکړه د پیغمبر نه حیا وکړه د رسول الله نه تا را د خپل پیغمبر نه شرم نه راځي حیا نه راځي او خفه کېږي ما د پاټو خبره نه کوم عامه خبره کوم خو لږ مې داسې درد وکړه درده ځکه یې درته مې نو ډېرو خلکو پکې اوس چغې مو وایي وزیر اعظم صاحب غریب بتلی چغې د روزې مبارکې سره بار احاطه ده د جومات توسعه ورته بلکل رسول الله مبارک د سلام سره خوا کې خیر زه به یو خبره وکړم زما ټول رونه یې که دلته ناست یې او که بار او هغه خلک هم زموږ رونه دي زموږ محترم زه اکثر د خپلو دوستانو ته وایم زه د ځان نه خلک مه جدا کوئ ځان ته رانږدې کړي که یو سړی نه پوهېږي موږ به پوهیو که نه که یو سړی نه پوهېږي موږ به څه کوو موږ به پوهیو موږ به پې فتوې نه لګو که د فتوې قابل هم دی بعضې علما خو موږ نه لګو پې موږ به محبت ساتو مینه به ساتو نو زه وایم چې دغې رونو بیګانو زما اواز چې چاته رسي دا چغې والي دي او زما دا اواز اوري نو په خپل ضد دې نه ټینګېږي توبه دې وباسي معافي دې وغواړئ خبره خلاصه ولې ما نه ګناه نه کېږي ما نه هم کېږي زه به معافي غواړم که نه توبه به وباسم ما نه هم شوي تاسو نه به هم شوي تاسو نه نو به حیثیت د ورورولۍ زه درخواست کوم زما اړه پې خفه کېږي زموږ بچي دي زموږ رونه دي نو زما پې اړه خفه کېږي نو ټول دې توبه وباسي درود شریف دې ووایي 2 رکعاته نفل دي وکړي او ثواب دې حضور پاک مبارک ته وبخي 2 رکعاته نفل او ثواب دې حضور پاک مبارک ته وبخي او لکه صدقه دې وکړي د هغې ثواب دې حضور پاک ته وبخي او پټ دې 2 رکعاته نفل او الله ته دې توبه وباسي چې الله غلطي مې کړې ګناه چې سړی وکړي په هغې به ټینګېږي نه ګناه ته به ګناه وي الله ما ګناه کړې ده ما د مدینې د کلي بې حرمتي کړې ده د مدینې د جومات مې کړې ده دغه هم د جومات سره د جومات نه بار توسعه ده او د پیغمبر د ګاونډ مې کړې ده خدایه ایمان مې خراب نشي پروردګاره په دې خدای خفه کېږي یو سړي صرف د مدینې ماستو ته تراوه ویلي وي د مدینې د ماسته داسې تراوه غوندي د شپې حضور پاک په خوب کې ولیده وی چې زما د کلي د مستو ته بد وې اوس د ما کلي کې څه کوې 2-3 ځلې په خوب کې حضور پاک ولیده او شاړه مې بیا چا ورته وی لاړ چې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر سره قبر لتل په شرعي طریقه غوښتنې به ترې نه کوې په شرعي طریقه هلته لاړ شه خیر دی کښېنه هلته لاړ چې وده شو حضرت حمزه صاحب یې په خوب کې ولیده او ورته څه وایي وی د مدینې د پیغمبر د کلي د ماستو بې عزتي دې کړې وزه کني د ایمان د وتو خطره دی هغې بې حرمتي باندې نو د ټولو رونو ته وایم زما ټول رونه دي ټول مې بچي دي هرې پاټۍ سره چې تعلق در پاټۍ خبره درته نه کوم خو د اصلاح په ما لازمه نه ما سره د ټولو مینه د شکر د ما دا بیانونه ټول اوري هرې پاټۍ باندې هرې پاټۍ زما خوښي نو زه په حیثیت د یو ورور یا د یو مشر یا د یو کشر ټولو ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ توبه وباسئ او چې آینده له به موږ داسې نه هسې چا پسې چغې وال ښه خبره نه ده څوک د یو لیډر پسې چغې څوک د بل لیډر څوک د بل هلکه ټول لیډران دي چغې مه وخېږئ یو بل پسې بې احترامي مه کوئ څوک په دې پاټو کې دې حد ته ورسېدل چې ملیانو پسې کنځل کوي دا علما اوس پکې وایي هلکه سیاست پارټي په خپل دی لیکن د ایمان نه ځان مه وباسئ علما خو ستاسو خیر خواهان دي ستاسو ته دین ښیي دا علما سپکې او دا علما بدمایي مینې ورسره ساتئ محبت او علماو ته وایم چې دې ته د بچو په نظر ګورئ ځان ته یې رانږدې ساتئ چې کوم ناپوهې دي پوهوئ دین ورته ښایئ او شریعت ورته ښایئ زما رونو بې احترامي به نه کوو بې عزتي به نه کوو مینه به ساتو او محبت به ساتو په زړه کې ښه پوه شئ په خبره د الله د رسول او چې کوم موږ د الله رسول ته بلی عالمان د الله د رسول سره نسبت او د الله سره کتاب الله د خدای کتاب رسول الله رجال الله نیکان خلق عالمان دین درته ښیي د دې سره محبت وساتئ نو دا د مدینې منورې متعلق یو څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې الله دې موږ تاسو وله بوتلي کړي او خدای دې موږ له د آداب و توفیق راکړي ګوره یثرب به ورته نه وی مدینه به ورته وی
او یوازې مدینه مو کې ویل شي مدینه منوره